کله نه چې د افغانستان دا نظام بدل شوی دی، زوړ حکومت تللی دی او نوی حکومت راغلی دی، په والله العظیم دومره به په افغانستان کې چرګان هم نه حلال شوي، دومره به په افغانستان کې څاروي او ځناوران هم نه قتل شوي، څومره چې زما استاد کلمې رونه موحدین سلفیان اهل حدیث قتل شوي دي. زما محترم داول منګ اول سر کې جړه کوله په شیخ عبید الله متوکل پس چې ظالمانو په ناحقه طریقه زمونږ نه یو داعی واخست، د کابل په ښار کې د قرآن د تفسیر هغه آواز اوچتونکی د الله رب العالمین د توحید طرف ته داعی دا یې رانه واخستل. موږ صبر وکړه الله د ظالمانو نه انتقام واخله، موږ ډېر صبر وکړو چې کېدای شي موجوده حکومت به قاتل گرفتار کی او چې څه نظام دی او څنګه حکومت نوم ځان له کېښوستی دی په هغه اسلامي نظام سره به دا قتل کی، سریعام به پانسي کی، هغه ته به سزا ورکړي د دې دپاره چې څوک دلته امن خراب نه کړي. خو لیکن دا د وینو سلسله ونه درېدله، جاري وه جاري وه. هره ورځ به څوک د ونې په شاخ باندې چا راځوړن کړی او پانسي کړی وي، څوک به په چړو باندې چا والی و، څوک به چا ذبح کړی و، چا سره به کومه طریقه کړې وه. په والله العظیم چې د چا په زړه کې د چا په وجود کې لږ شانتي انسانیت او زړه موجود وي، قسما بالله چې څاروو سره به دا حشر ونه کړي. په والله العظیم که د چرګ او د څاروي سره دا حشر وکړي، کوم حشر چې زما استاد مسلمان رور سره په افغانستان کې دی مسلمان کړی، د هغې نه پس یو څو ورځې مخکې تاسو به خبر شوي یو بل اهل حدیث عالم چې د بخاري د درس نه فارغ شو کور ته روان و، ظالمان قاتلان دا بی دین او بی ایمان او بی وجدان خلق راولګېدل، هغه سره د زوی شهید بیگانه ابل بیگا خبر راغلی. والله العظیم هر زړه دردمند دی، هر سترګه کې تر اوسه پورې اوښکه پرته ده، هر وجود بېتابه دی، هر زړه پر هر دی چې د اسلام یو خوږ داعي، یو ستر داعي، یو عظیمه هستی، د علم غر، د تقوا غر، د ورع د غر، د اخلاق یو نمونه، د سیرت او د ماهر انسان، د قرآن مفسر فضیلة الشیخ سردار ولی رحمه الله رحمة واسعه، هغه په شهادت رسولی.